حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو پښلمې کوي ځکه چې پښلمې کې برکت ده. دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، علماء کرام فرمایي چې د پښلمې د برکت ظاهري او عمومي یو طرف خدا دی. یو وجه دا ده چې د دې د وجه نه چې سړی روژه ونیسي او پښلمې خوراک ونه کړي نو بیا کمزوری کېږي. یو وجه دا ده چې ته روژه نیسي سبا خوراک نشي کولی، پښلمې وکړه نو ته به دغه تکړی ضعف به په تا کې نه راځي، کمزوري به نه راځي او دا به باعث د مشکل نه جوړېږي. نو دې وجه نه ته پښلمې وکړه. دې وجه نه محترم مسلمانانو ورونو، پښلمې کوئ. چا خوراک ته زړه نه کېږي نو هسې راجګ شي، یو ګیلاس اوبه وڅښي، پښلمې وکړي، دغه برکت ځان ته حاصل کړي. او بیا یو روایت کې دا هم راځي چې د مسلمانانو او د یهودو په منځ کې فرق دغه دی چې هغوی روژې دپاره به پښلمې نه کوي. وروسته بل روایت را روان دی، انشاءالله بیان به یې کړو. مسلمانان دا دي چې هغوی پښلمې کوي، یهود چې د هغوی پښلمې نه کوي. یو دې وجې نه هم پښلمې کوي چې د غیر مسلمو سره یهودیانو سره فرق راشي. او بل دا چې اصل که خوراک نه کوي او 25 دقیقې مخکې راجګ شه، چې نوافل وغیره وکړه، ذکر تلاوت وکړه، دا روژه د خوبونو دپاره نه وي بلکې د عبادت دپاره وي. نو دغه برکت به هم ځان ته حاصل کړي، له خوراک به هم وکړي، ثواب به د ورځې وږی کېږي نه، تکلیف به درته نه وي، او د پښلمې چې کوم ثواب دی به هم ځان دپاره حاصل کړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.